الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګران کتونکو د 14مې روژې د وظیفې سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. نن چې به تاسو ته کوم نوم ښیم د الله رب العزت کوم نوم، نو دا د دې فضایل درته ښیم، د دې برکات تاسو ته ښیم. د الله رب العزت نوم الوهاب، هر څه ورکول والا. الله رب العزت د څومره چې موږ له نعمتونو راکړي دي، دا دنیا نظام چلول والا دا الله رب العزت دی. نو د هغې چې کوم دی زه تاسو ته به نن د الوهابو اته فضایل به تاسو ته ښیم، اته غوږ ورته ونیسئ. څوک غریب وي او ورځ یې نه ښه کېږي، ټول عمر پسې غریبي وي او هغه وایي زما غریبي ختمه شي، نو په 14مه روژه باندې څه چلې وکړي، د سحر د اشراق د لمونځ نه پس دی 40 ځل په سجده کې دا ووایي ان شاء الله العزیز د کم مالی مشکلات چې کم دي، غریبي چې دا به داسې یو ناشنا طریقې سره ختم شي، دا به متحریاني. یو خاص حاجت که چېرته چاته پېښ شوی وي، یو خاص حاجت وي او چې خدای پاک زما دا خاص حاجت پوره کړي، نو په جومات کې یا په خپل کور کې 3 ځل دې سجده وکړي او لاسونه دې اوچت کړي او په سجده کې دې 100 ځل یا وهابو یا وهابو یا وهابو ان شاء الله العزیز الله رب العزت به حاجت پوره کړي. څه چل وکړي په سجدې په حالت کې به وایي زه به سجدې لمونځ نه علاوه به سجده وکړي. ښه دغرنګې یا وهابو که چېرته چا 7 ځل روزانه دا وي خپل معمول یې جوړ کو، دا به الله مستجاب الدعوات کی، دا چې د الله نه کم سوال کوي کم دعا کوي الله به قبلوي. دغه دپاره د رزق د فراخۍ دپاره که څوک 1414 مرتبه دا د ماخوستن لمونځ نه پس په دغه ورځ باندې ووایي، الله رب العزت به په رزق کې فراخي راولي. دا د رزق د فراخۍ د مالدارۍ دپاره یا وهاب وظیفه دا ډېره بهترینه وظیفه ده. نو دغه رنګې بله طریقه مې ته ښیمه، که چېرته وایي چې سختي ټایم کې یا وهاب ووایي، نو یو خو به دا کار وشي الله رب العزت به د ده په زړه د خلکو نه داسې راغونډ کړي چې چا مال حال دي دا به نه کړېږي. او د رزق خو مې تاسو ته وویله. ښه د مالدارۍ دپاره مې ویل که دغه رنګې څوک قرضدارې وي او ډېر زیات قرضونه یې ورباندې او دا ډېر زیات پریشانه وي، الله رب العزت د ټول مسلمانان څومره قرضدار هغه د قرضونه د الله خلاص کړي. نو څه چېر به وشي جي، که چېرته د عشا د ماخوستن مانځه نه پس 11 ځل 1150 مرتبه دا وایي، نو یو به الله رب عزت د شته قرضونه هم خلاص کړي او بیا به د باندې نور قرضونه نه کېږي. د ایمان د حفاظت دپاره هم دا ډېر زبردست دی چې د دې ورځ باندې د هر لمونځ نه پس 7 ځل یا وهاب وویلی شي، نو ډېر بهترین دی. او که چېرته دا ویلی شي چې د خپل مال اولاد شته دی هر صحیح دی چا او وایي چې نور هم پکې برکت راشي، نو یا وهاب الکریمو ذات طولې دا چې ووایي، نو ان شاء الله العزیز شي کې به ورته مال اولاد عمر کې علم کې صحت کې به ورته الله برکت واچي. الله په نوم کې څومره چې نومونه دي کې ډېر برکت دی. الله رب عزت به د ښایسته نومونو باندې د خپلو مشکلاتو دپاره، د دنیا د مشکلاتو د آخرت د مشکلاتو دپاره هغه ته آواز وکړئ، هغه یاد کړئ، هغه بخښنو والا دی، هغه آواز کوي چې تاسو ما نه وغواړئ نو زه به تاسو ته درکړم. مغفرت غواړئ، مال غواړئ، اولاد غواړئ، جنت غواړئ، څه شی چې غواړئ، رزق غواړئ، دا تاسو ته زه دا وظایف ښیمه. نور ملګرو سره هم دا شریک کړئ، ان شاء الله بیا به حاضرې کوم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.